السلام علیکم احترامات مې زه یم ذبیح الله او تاسو ګورئ آی بي د کمپیوټر زده کړې چینل. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو یو خطرناک فایل یا وایرس جوړ کړو. نو ګرانو کتونکو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د آی بي کمپیوټر زده کړې چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې مهمې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځو ویډیو شروع کوو. نو د ویډیو مخکې شروع کېدل نو موږ ور پروګرام راخلاص کړو. موږ وایو چې how to create a dangerous file or virus. د هغه لپاره به لومړی تاسو څه کوئ نوټپیډ پروګرام راخلاص کړئ. بیا به لاندې میتود څنګه کې ولیکئ. د میتود طریقه یې موږ سره rd ده rd/s/q همدا به ولیکئ سپیس کوم ډرایو تاسو غواړئ چې فارمټ سي یا که یو اس بي غواړئ تاسو یو اس بي لپاره یې جوړ کړئ یا د کوم ډرایو لپاره جوړ کړئ نو د هغه ډرایو نوم به دلته تاسو څنګه کوئ ټایپ کړئ. پر مثال زه غواړم چې د ډي ډرایو لپاره جوړ کړم. ډي ډرایو به ولیکئ ډبل کالن یا ډبل ډاټ سر چې دي دا به ولیکئ او ورپسې بیک سلیش به ولیکئ بیک سلیش. نو دا به څنګه کوي دا به بیا تاسو څنګه کوي سیو کوي. کله چې دا ولیکل نو دا به سیو په نوټپیډ کې به دا څنګه کوي سیو کوي سیو this file by extension dot bat. نو دا به ته څنګه کوي له BET په هغه باندې به ثبت کوي د BET کوډ په اساس باندې به ثبت کوي. نو راځو ورډ پروګرام راخلاصو نوټپیډ پروګرام راخلاصو. نوټپیډ پروګرام موږ سره په همدې ځای کې هم موجود وي. که چېرته ستاسو سره په همدې ځای کې نه موجود نو تاسو به راسئ فایل ته دلته به راسئ اکسسریز کې تاسو هم کتلی شئ یا که چېرته تاسو کمپیوټر کې وینډوز 7 وي بیا به اکسسریز ته راسئ. وینډوز اکسسریز ته کله تاسو راغلئ نو موږ سره نوټپیډ پروګرام موجود ده. نوټپیډ پروګرام باندې کلیک وکړئ تاسو سره به نوټپیډ پروګرام څنګه شي خلاص شي. او که چېرته داسې نه نو تاسو کولی شئ رن ته راسئ په رن کې ولیکئ نوټپیډ انټر به کړئ تاسو سره به نوټپیډ پروګرام راخلاص. نو دا په یوه طریقه باندې تاسو کله چې نوټپیډ پروګرام راخلاص کړو نو هغه طریقه چې موږ دلته ټایپ کړې ده دا طریقه به کټ مټ تاسو دلته په نوټپیډ پروګرام کې ولیکئ. نو راځو د اوس طریقه لیکو. طریقه یې موږ سره ده rd/s/q سپیس به اوس زه غواړم چې د یو اس بي لپاره جوړ کړم. زه لومړی یو اس بي کوم ډرایو نه فارمټ کول نه غواړم نو زه د یو اس بي لپاره جوړم. یو اس بي کمپیوټر داخلوم. یو اس بي ما کمپیوټر داخله کړله نو دلته راځم مای کمپیوټر باندې ډبل کلیک کوم خلاصوم یې. زموږ سره یو اس بي کوم فایل هغه اخیسته ده والیوم ویلو یې ای ده. ګودل موږ سره خپل ډرایو ده دا هم خپل ډرایو ده دا ای ده ځکه زموږ فایلونه د ډرایوونو دا ترتیب باندې نه دي. زموږ سره د ډرایوونو نومونه چې دي لکه ای بي سي په سی ډي زموږ سره د ډرایوونو دغه کوم والیم نمبر چې والیم چې دي دا په ترتیب نه دي لکه سی ډرایو ډي ډرایو ای ډرایو اف ډرایو داسې په ترتیب سره نه دي. نو ځکه زموږ سره یو اس بي ای نمبر اخیستی ده نو زه به څه وکړم همدلته به راسم دلته به د ای کالن او بیک سلیش بیا کله چې دا د یو اس بي لپاره جوړ کړو نو زه به راسم سیو ته فایل سیو دلته ریمو زه یو انتکار شی تاسو غواړئ چې یا فارمیټ د یو اس بي ډاټ BAT ایکسټنشن چې سو BAT سو نو ډیسکټاپ انتخاب کو سیو به وي. نو دا زموږ سره څنګه سو سیو شو. دلته اوس راځو ګورئ کله چې موږ په BAT باندې سیو کړو موږ سره د نوټپیډ هغه آیکن شکل نه اخلي نو داسې شکل باندې موږ ته کار کوي. کله چې تاسو په دې فایل باندې ډبل کلیک وکړئ نو تاسو سره به یو اس بي څنګه شي فارمیټ به شي. نو ولې اس بي فارمیټ کېږي ځکه چې موږ ا لیټر کوم چې دا موږ دلته فایل کې ورکړی دی. راځو بیا ګورئ موږ چې ورکړی دی اوس غواړم چې یو اس بي څنګه کړم فارمیټ یې کړم ډبل کلیک په فایل باندې وکړئ نو کمپیوټر ریفریش کوو زموږ سره څنګه څه یو اس بي فارمټ شو مکمل ډول. همدا تاسو کولی شئ د یو اس بي لپاره که چېرته ډرایوونه ترتیب باندې وي تاسو دلته یو اس بي ته یو لومړی سر کې موږ سره اف ډرایو اخلي ډري ډرایوونه وي سی ډرایو ډي ای ډرایو وي او اف ډرایو موږ سره چې اخلي یو اس بي اخلي. کله مو یو اس بي کمپیوټر داخله موږ سره اپ راځي نو همیش وخت کې تاسو فایل جوړ کړئ ډایرکټ اپ ووهئ تاسو سره به
ډرایوونه ختمیږي. او که چېرته غواړئ همدا فایل د بل چا شخص لپاره که چېرته د هغه په کمپیوټر کې یا بیکار ویډیوګانې یا نور څه وي غواړئ د هغه کمپیوټر معلومات له منځه یوسئ ټول ډرایوونه څنګه کوئ فارمټ کوئ. د هغه ډرایوونو په خاطر به تاسې وکړئ دلته راسئ د A په ځای به تاسې C ډرایو C هم ورته وایو د C ډرایو لیټر به ورکړئ دا به څنګه کوئ کاپي به کوئ کنټرول C ته به راسئ یا دلته راسئ نیو ته کاپي دلته راسئ انټر بیا څنګه کوو پیسټ کوئ پیسټ بیا کنټرول وي پیسټ. همدلته راځو د C په ځای باندې چې لیکو D بیا د C په ځای E لیکو. همدا فایل څنګه کوئ بیرته سیو کوو سیو. همدا فایل دلته سیو شو چې کله موږ دلته په دې فایل باندې ډبل کلیک وکړو نو زموږ سره به د C D او E ډرایوونه دا ټول ترتیب سره په یوه دقیقه کې ټول منځه ختم کړي. دا ټول موږ سره د ډرایوونه ختم شي. نو دا یوه د یو خطرناک فایل جوړولو یا وایرسو که چېرته تاسو غواړئ همدا فایل یو کس ته په ایمیل باندې ولېږئ یا یو کس ته په USB کې ورکړئ نو هغه چې کله ډبل کلیک پې وکړي نو د هغه د کمپیوټر معلومات به ټول منځه یوسي. همدې فایل ته داسې نوم ورکړئ چې هغه شخص په فایل باندې ډبل کلیک وکړي نو د هغه معلومات به له منځه یوسي. دا موږ دلته څنګه کوو ډیلیټ به یې کوو ډیلیټ همدا به څنګه سي ډیلیټ ځکه زیاتره وخت کې داسې نه تاسې جوړ کړي د خپل کمپیوټر معلومات هم ختم کړي دا به ډیلیټ کړو. نو دا یوه طریقه وه د اس بي لپاره په اس بي مې درته اپلای کړله. نو په راتلونکي کې د نور ویډیوګانې موږ تاسو ته هم جوړ چېرته بیا هم زموږ یوټیوب چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ نو زموږ یوټیوب چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې تر نورو خلکو پورې هم ورسوئ. ویډیو د سره شیر کړئ. مننه ښه وخت د الله په امان.